كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. لازم پتا واخلا لازم پتا دا وګوره زما پتا تکلشا اوس به پتا لګي دا وګوره دا الکه دې موبایل کې وګوره څومره خسته پات دی بګي وګوره دا څومره خسته مده دا پتا زما واخلا دې پتا داري ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. دا وګوره دا اوس د انډیا پروګرام راړو دا د انډیا پروګرام ګوره دا کښنو دا پروګرام ها ګوره خلطانه ګوره ګوره موبایل ډک کړی نه کارونه دا وګوره دا څومره باندې لاګ دې ظالمانو خو زه د خوب وویستمه ډېر بېکاره خلک دي چې ورشم ورپسې لږې برابر کړمه خدای دې دې ته هدایت نصیب کړي چې ورشم دا قمیص به ورته وباسمه تیار اے د الله بندګانو اے د الله بندګانو حسن 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 یو خودنه ډېر تنګ شو خپل کار کوه مړه حسن 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 ور یواز مړه دا اوسګار دی اوسګار تر تاسو خو د سره سړي زامن نه په خبره نه پوهېږئ. توبه 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 شابه شابه پاسې پاسې ناوخته شو مونځ وکړئ هلې شابه مونځ وکړئ شابه 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 زر کوش شابه زر کوش زر کوش الله راځئ چې زه ملګری لرم مانځه ټیم دی ځئ چې وخته کېږي ځئ چې زه شابه ته هم پاسه که نه دا ټول مانځه ته لاړه ته نه پاسېږي پاسه شابه شابه تا ته خو یو ځل دا ټي وي بند کړم چې دا ټي وي مې نه بند کړی ته نه سمېږي دا دی بند مې کو بند مړه یو خو د دوی نه تنګ شو په دې ډېرو منځونو باندې م ستړي کړو دا څه شم شروع کړی دی چې زه دا خپلې ګانې واورم یاره سوټ خو بدل کړم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
حسن 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 هغه فرشته يم چې الله جل شانه ستا د روح د قبض کولو دپاره رالېږلی یم نن ورځ به ستا د خپل رب سره مخامخ کېدل وي د مرګ فرشته د مرګ فرشته د مرګ فرشته د مرګ فرشته سکون کې د مرګ دی بیا به ستاسو ټولو د خپل رب سره پیش شوي کله چې د یو انسان د مرګ نیټه پوره شي نو بیا نه یو سکنډ مخکې کېدی شي او نه رستو کېدی شي که ښه دې کړي وي او که بد اوس به تا ته معلومه شي هر کله چې د انسان دا ستا د مرۍ رګونو ته راورسېږي او اوبه ویلی شي چې دمګهې راته راوړئ او یقین راشي د دې انسان چې اوس زما د دې دنیا نه جدایي ده اوس آیا داسې څوک شته دی چې دا انسان د الله د عذاب نه بچ کړي او ستا دا یوه پونډۍ د بلې سره ولګېږي او ستا درنه واخیستلی شي نو بیا به ستا د خپل رب سره پیش وي راوځه ای روحه د دې جسم نه نن ورځ به ته وڅکې عذاب سپکوونکې نن ورځ د الله وعده تا سره رښتینې شوه د هغه انسان وي چې اذان به دې واورېدو جومات ته به نه تلې او د الله د آیاتونو نه به دې مخ اړولو نه دې رښتیا ویلي او نه دې مونځ کړی همیشه دې دروغ ویلي دي او د الله د دین نه دې مخ اړولې حسن 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 حسن